د موازي ادارو منځه وړل او په ادارو کې د کاري پروسو د اسانه کولو پر لور جدي ګامونه اخیستل. لسګونو زرو هیوادوالو ته په پراختیایي پروژو او قانونو په برخه کې د کار زمینه برابرول. په تعلیمي، تحصیلي او روغتیایي برخو کې د ډیرو ستونزو حل کول. د لویو لارو بیا رغول پیل کېدل. د هیواد په کچه د بنسټیزو پروژو پرانیستل لکه د کوشتېپې کانال، افغان پانګونې شرکت، د کجکي بند دوهم فاز، د فیروزې ښارګوټي صنعتي پارک او د کشقرې تیلو بلاک یې د مثال په ډول یادول دي.